السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. نن زموږ درس دی کیسکو. کیسکو څه معنا لري، چیرته او څنګه استعمالیږي، ټول په دې درس کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. کیسکو معنا یعنی څه. د کیسکو اصلي معنا دی څه. دا کله چې یو جمله سوالیه کوو، دا د جملې په اول کې اضافه کوو. مثال په توګه کیسکو سه، دا څه دی. د کیسکو اصلي معنا دی څه، او د جملې په اول کې اضافه کوو یا استعمالو کله چې غواړو یو جمله سوالیه کړو، یعنی دا څه دی. اوس په دې مثالونو کې وګورئ، ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. Je ne reconnais pas ce que tu me montres. Qu'est-ce que c'est? Je ne reconnais pas ce que tu me montres. Qu'est-ce que c'est? Je ne reconnais pas ce que tu me montres. Qu'est-ce que c'est? څه چې راته ښایي دا زه نه پېژنم. دا څه دی. یا تو چې څه راته ښایي زه دا نه پېژنم. دا څه دی. اوس په دې جملو کې وګورئ، یو کس مثلا یو چاته یو څه ښایي، هغه نه پېژني، هغه پوښتنه کوي چې دا څه دی. Je ne reconnais pas، زه یې نه پېژنم. Ce que tu me montres، څه چې راته ښایي. Qu'est-ce que c'est، څه دی. دا څه دی. Qu'est-ce que دلته ده څه معنا ورکوي. دویم مثال کې وګورئ. Qu'est-ce que vous aimez le plus، le rock ou le jazz؟ Qu'est-ce que vous aimez le plus، le rock ou le jazz؟ Qu'est-ce que vous aimez le plus، le rock ou le jazz؟ تاسو څه ډېر خوښوئ، le rock یا jazz؟ یعنی یو چا نه پوښتنه کوي Qu'est-ce que vous aimez le plus، تاسو کوم یو یا څه ډېر خوښوئ، le rock یا le jazz؟ Qu'est-ce qu'elle regardera à la télévision ce soir؟ Qu'est-ce qu'elle regardera à la télévision ce soir؟ Qu'est-ce qu'elle regardera à la télévision ce soir؟ هغه به په تلویزیون کې څه ګوري نن ماښام، یا نن ماښام هغه به په تلویزیون کې څه ګوري. Qu'est-ce qu'elle، هغه یعنی څه، یعنی کله چې کیسکو څخه وروسته ایل او ال راځي، نو په دغه وخت کې اپوستروف راځي او دا د کیسکل یا کیسکیل په شکل تلفظ کیږي. Je m'ennuie، qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant maintenant؟ Je m'ennuie، qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant maintenant؟ Je m'ennuie، qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant maintenant؟ زه بور کېږم یا زه ستړی شم. موږ به څه اوس یو زړه پورې وکولی شو، یعنی اوس به موږ څه یو زړه پورې وکولی شو. Je m'ennuie یعنی زه بور کېږم یا زه ستړی شم. Qu'est-ce que vous prendrez comme légumes pour accompagner votre viande؟ Qu'est-ce que vous prendrez comme légumes pour accompagner votre viande؟ Qu'est-ce que vous prendrez comme légumes pour accompagner votre viande؟ تاسو به کوم سبزي له غوښې سره خورئ یا اخلئ، یا تاسو څه سبزي غوښې سره خورئ یا اخلئ. Qu'est-ce que vous faites؟ Qu'est-ce que vous faites؟ Qu'est-ce que vous faites؟ تاسو څه کوئ. Je suis dentiste، je suis dentiste، je suis dentiste، زه د غاښونو ډاکټر یم.
Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? د اونۍ په آخر کې یا په ویکند کې ته څه کوې؟ Je travaille. Je travaille. Je travaille. زه کار کوم. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? یعنی تاسو څه کول خوښوئ؟ څه کول خوښوئ؟ J'aime faire du ski et de la natation. J'aime faire du ski et de la natation. J'aime faire du ski et de la natation. زه اسکی لوبه کول او بازی کول خوښوم. J'aime زه خوښوم faire du ski et de la natation. اسکی لوبه کول او بازی کول زه خوښوم. یو خو د لامبو وهل یا او بازی ده چې مثلا ناژي ورته وایو دا یو فعل دی او نتاسیون چې دی دا یو قسم لوبه ده. نتاسیون چې دی دا یو قسم لوبه ده به هغې لپاره نتاسیون وایي. په لامبو وهلو کې یو قسم لوبه ده هغې ته نتاسیون وایي. اوس دلته وګورئ د درې واړو جملو په اول کې کیسکو راغلی دی. دا دلته معنا ورکوي څه خو لیکن جمله سوالیه کوي. کله چې د جملې په اول کې کیسکو راځي نو جمله سوالیه کیږي یعنی یو چا نه پوښتنه کوي. همداسې په هر یو مثال کې. اوس په دې نورو مثالونو کې وګورئ. Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux boire? څه غواړې وڅښې یا څه څښل غواړې. Je voudrais un café s'il te plaît. Je voudrais un café s'il te plaît. Je voudrais un café s'il te plaît. زه یو کافي غواړم په مهربانۍ سره. Qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Qu'est-ce que tu vas faire à Paris? تو به په پاریس کې څه کوې؟ تو به په پاریس کې څه کوې؟ دا یو نږدې راتلونکې زمانه کې یو جمله دی. Je vais visiter la Tour Eiffel. Je vais visiter la Tour Eiffel. Je vais visiter la Tour Eiffel. زه به Tour Eiffel ته ځم یا زه به Tour Eiffel ګورم. Tour Eiffel نه یو ویزټ کوم یعنی Tour Eiffel ته ځم چکر وهم Tour Eiffel ګورم. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? تاسو څه خورئ؟ Qu'est-ce que vous mangez? تاسو څه خورئ؟ Une salade. Une salade. Une salade معنا یو سلاد خورم. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ستاسو د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. که چیرې تاسو کوم مشکل لرئ په کوم یو موضوع نه پوهیږئ یا په کوم یو جمله نه پوهیږئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او تاسو ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مخه